بسم الله الرحمن الرحیم. نن ان شاء الله موږ پر اکسل باندې بحث کوو چې اکسل څه شی دی او موږ سره څه کار کوي. Introduction to Excel day. Microsoft Excel is a spreadsheet software from Microsoft Office that organizes data in grids of rows in columns and cells for calculations, analysis and visualizations. موږ سره چې د Excel لکه څنګه چې موږ سره ورډ پروګرام وکنه همداسې Excel موږ سره د Microsoft Office د پروګرام څخه پروګرام دا دی. ان Microsoft کمپنی لور دا وړاندې شوی دی. او چې کله موږ Office پیکیج انسټالو د Office سافټویر په دې کې موږ سره اتومات Excel هم راځي. د Excel سافټویر د سپریډشیټ سافټویر ویل کېږي. سپریډشیټ سافټویر دا معنا چې مخکې به یو وخت کې داسې کتابچې موجودې وي چې په هغې کې به تاسې خپل د دوکانونو یا چې کوم حسابونه داسې لرل هغې کې به تاسې هغه رسول او دا ډیټا به تاسې داسې رسوله چې د باسو لیکل چې پلانکې ایټم یا پلانکې ایجنس بیا مو لیکل دومره اندازه دومره قیمت بیا مجموعي قیمتونه ټول لیکل او اخر کې مو ټول ټوټل ایستلو. نو سپریډشیټ دغه لفظ د دې نه اخیستل شوی دی. نو دا داسې یو سافټویر دی چې د دې ډیټا چې ده دا موږ سره په د رو او کالم په لاینونو کې برابرېږي. ډیټا موږ سره داسې نه وي لکه وړ غوندې چې موږ سره اتومات داسې لیکي وي او پاراګرافونه وي ډیټا داسې نه. دلته چې ته ډیټا لیکي دا به ته یا په رو شکل کې لیکي یا په کالم شکل کې لیکي. بیا د دې دواړو تقاطع چې دا سیل رامنځته کوي موږ سره. یعنې ستاسې هر ډیټا چې دا یو سیل دی یو خانه کې کېږي او دا خانه چې دا یو اډرس لري. نو د اکسل هغه استعمال چې دا د کلکولیشنز لپاره کېږي حساب کتاب لپاره اکسل استعمالېږي د حساب کتاب لپاره. همدارنګه انالایزس لپاره استعمالېږي. دا انالایزس معنا دا چې تاسې کله تحلیل وکړئ که نه او د هغې تحلیل نتیجه بیا وباسئ. همدارنګه تاسې سره ویژوالایزیشن لپاره شو کېږي. ویژوالایزیشن مطلب تاسې یو چارټ جوړ کړئ او بیا خلکو د ډیټا شو کوئ چې موږ دومره اندازه باندې داسې سږ کال دومره پرمختګ کړی دی او کال دومره کړی دی. د خپله ډیټا په تصویري شکل باندې وړاندې کول د ویژوالایزیشن ویل کېږي. همدارنګه تاسې کولی شئ چې د یو ساده بجټ نه نیولې تر خورا ډېرې مغلقې محاسبې پورې مالي حسابونو پورې تاسې په اکسل کې دا څنګه کوئ تاسې ته ترتیب کوي او منظم یې کوي. دا داسې یو موډل وړاندې کوي داسې یو نمونه وړاندې کوي اکسل چې تاسې ته پکې هر ډول فرمولاز دا پکې څنګه کې وړاندې کېږي. لکه موږ سره سمپل فرموله ده سم فرموله ده دا موږ مثال په توګه وړاندې کولی شو. د دې فنکشنز چې دي وظایف چې دي دا اتومات ټاسک ترسره کوي. اتومات ټاسک څه معنا؟ تاسې مخکې نه فرموله واخیستله یو چارټ مو ډیزاین کې یو ټیبل مو ډیزاین کې یو ډیټا مو پکې واخیستله. که تاسې هغه ډیټا تغیروئ اتومات به هغې کلکولیشن چې کوم راوتې د حساب هغه کومه چې اخري نتیجه راوتې دا به تاسو ته اتومات چینجېږي. تاسو ته به اتومات هغه وړي. همدارنګه تاسې یو بل سره لینک کولی شئ. که یو ځای کې تاسې لیکنه وکړئ هغه ځای کې بل ځای کې اتومات هماغسې تغیر راځي. دې باندې موږ چارټس جوړولی شو. همدارنګه دا د ریپورټس د جنریټینګ لپاره هم یوز کېږي چې موږ ریپورټونه ورباندې جنریټ کړو. لکه مثلا موږ دا وایو چې تاسې به د خپل ادارې لپاره یو ریپورټ جوړوئ او دا ریپورټ موږ په اکسل کې غواړي. اکسل کې چې اتومات هغه ټول حسابونه اتومات کېږي. د یو کارکون ټول ساعتونه کاري ساعتونه ورځې ټولې پکې په اتومات شکل سره وړاندې کېږي. بیا دوباره چې بله میاشت ته جوړې دا فارمټ سره موجود دی صرف بیا تاریخونه ورته منظم کړه نور به ستا ټول کار څنګه کېږي به هماغسې نه به سټارټ کېږي. دلته به ډیټا تاسو سره په نمبر شکل کې وي او په نور شکلونو کې هم ډیټا وي. خو د فیلډز کې به چې ستاسو ډیټا څنګه کېږي په منظم شکل سره په ډېره خورا ګټوره شکل سره ستاسو ډیټا پکې منظمه کېږي. هغه سکرین لیاوټ یې موږ تشریح کوو اکسل. موږ سره فرض کړئ اکسل پروګرام چې دی که نه د خلاصولو لپاره هم خورا ډېرې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې تاسو رن کمانډ کې اکسل ولیکئ او دا انټر کړئ او خلاص یې کړئ. موږ سره ګورئ دا اکسل پروګرام دی که نه. په دې تصویر کې داسې د اکسل سکرین لیاوټ یا موږ ورته انوایرمنټ وایو چاپېریال یې کتلی شئ. موږ چې کله به ورډ پروګرام خلاصوو موږ سره به چې ورډ پروګرام نو موږ به هلته د ډاکومنټ په نوم باندې د دې فایل نومولو. خو د اکسل فایل موږ سره د ورکبوک په نوم باندې نومول کېږي. ورکبوک وایي انټایر فایل ته د اکسل ټول فایل ته ورکبوک ویل کېږي. ورکشیټ چې دی دا په دې فایل کې انډیویجول ټیپس دي. همالته داسې پکې ورکشیټ اخلئ 2 اخلئ 3 اخلئ تر 345 به داسې ورکشیټ اخیستلی شئ. همدارنګه سیل د دې کنسپټ دا ده چې تاسو سره به دا ټیکسټ اخلي سیل به داسې یو لوکیشن وي. همدارنګه نمبرز به اخلي فرمولاز به تاسو نه اخلي. دا یې موږ سره څه شی دی
دې هغه دا به زه په ایکسل کې درته شو کوم. دا اوس وګورئ موږ سره د سره دې ته ټایټل بار ویل کېږي. ټایټل عنوان، نو د عنوان لیکه ده. تاسو وګورئ ته اتوماتیک ته بوک ون ورکړی دی دا نوم، د ورک بوک نه دا نوم کټ کړی دی. کله به چې تاسو ورډ پروګرام راتلی که نه هلته به تاسو ته کوم چې تاسو فایل واخیست هغې ته به ډاکومنټ ون ډایرکټ اتومات نوم ورکولو. نو مثلا دا دی ما سره که نه تاسو ته وګورئ ډاکومنټ ون، نو دا ټایټل بار دی، دا د ټایټل بار ویل کېږي. دې سره ته چې دې ته کویک ایکسس ټول بار ویل کېږي چې دې کې اتومات ځینې فیچرز دوی ځای ځای کړي. لکه مثلا دې اولنی فیچر دی سیف کول. تاسو دا فایل چېرته سیف کوئ یو ځای پسې براوز کړئ، یو ځای کې تاسو غواړئ چې په خپله خوښه باندې دا فایل څنګه کوئ سیف یې کوئ. دې ته کویک ایکسس ټول بار ویل کېږي دې ته. یعنې تاسې په دې کې تاسو څه کار کوئ که نه څومره چې کار کوئ تاسې مطلب د دې اړوند څومره فیچرز دي بس دا کار بېرته ریټوکئ چې دا کوم کار ما کړی دا انډو شي بېرته ونه شي یا بېرته راوړئ. نو د دې په خاطر باندې ځینې فیچرز دې اضافه کړي. لکه مثلا دا دی د ټچ سکرین لپاره درته د دې دا لیاوټ چینج یې لږه دا اوس وګوره د دې دا هغه لږ غټ شول. دلته راشم ته وګوره او که بېرته زه دا ساده سکرین ته واړم که نه ماوس سکرین ته د هغه بېرته کوچنی کېږي. څومره دا آپشنز چې دي که نه دا سره نږدې کېږي. دلته وګوره د دې ډېرې فیچرز موږ سره موجود دي. تاسو پکې دا نه اخلئ دا چې کاند کوئ دلته دا نیو مطلب بل هغه ورباندې خلاصویم ډایرکټ. د دې کار دا دی که نه چې ستاسو دلته چې کوم فیچرز دي که نه دې ځای کې دې ځای پورې د راتګ نه یا د نورو ځایونو نه دا فیچر اتومات دلته راوړل شوي دي یا تاسو اتومات دلته راوړئ چې ستاسې کار ورباندې اسانه شي. مطلب نوی ورک بوک تاسې اخلئ یا یې تاسې پرنټ څخه پکې اضافه کوئ. تاسې کولی شئ ته د پرنټ هغه هم پکې اضافه کړئ. ته وګوره دا ډایرکټ په دې کلیک وکړو ته پرنټ ته ځي. یعنې هغه ضرورت به دې نه وي چې دلته راشي او فایل مینو ته راشي او فایل کې ته به په پرنټ باندې کلیک وکړې دلته راشي. دا موږ سره د کویک ایکسس ټول بار هغه ګټې دي او هغه دي. یعنې په اسانۍ باندې په تیزۍ باندې داسې یو ځای ته یو ټول ته داسې هغه کولی شي لاسرسیت پیدا کولی شي. دا موږ سره مین اور ریبن ته ویل کېږي. دا چې څومره مینوګانې دا به یو ریبن داسې ته پیدا کړي. ریبن داسې یو پټه ده ور څومره پروګرامونه پکې موجود دي. لکه دې کې موږ سره فایل مینو ده همدارنګه هوم مینو ده انسرټ مینو ده پیج لیاوټ دی فارمولاز ده ډیټا ده همدارنګه نور زیات. په دې یو هوم مینو کې موږ سره بیا ګروپس دي. دې ته مینو موږ وایو هوم مینو یا ځینې وخت ته ریبن هم ویل کېږي. ریبن معنا پټه. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ که نه یو ټیب واوړئ تاسو ته به یو بله ریبن راشي. انسرټ ریبن هم ورته ویلی شو هوم ریبن هم ورته ویلی شو. څه ده دا موږ سره ګروپس دي. لکه موږ سره کلیپ بورډ یو ګروپ دی. دې کې ټول ریلیټډ آپشنز یو ځای کړي وي هغه بیا یو ګروپ په نوم باندې نومولی هغه اوس کلیپ بورډ شو. دارنګه موږ سره فنډ دی. د دې ریلیټډ څومره فیچرز دي یو ځای کې راجمع شوي دي موږ ورته فنډ وایو. همدارنګه الاینمنټ او تر دې اندازې پورې ټول چې دي هماغه ګروپس دي خو یو قسم کمانډونه پکې راجمع شوي دي یو نوم یې ورته غوره کړی دی. دلته موږ سره بټنز دي. که تاسو دا پروګرام کلوز کوئ یا مینیمایز کوئ یا بیخي داسې د دې اندازه کموئ یا همدارنګه دا کوم هغه چې تاسو ته شو کېږي دا تاسې نه شو کوئ آټو هیډ کوئ داسې نو دا ټول فیچر څنګه کېږي تاسو ته دې ځای کې شو کېږي. که دا دې ځای کې تاسو نه هیډ شوی او داسې بیا دلته راوړل غواړئ کلیک وکړئ دلته په دې غشې باندې بیا دوباره څنګه کوئ پین یې کوئ. دا ټول فیچرز دي. همدارنګه دلته تاسې وګورئ دې ته نم بکس وایي یا موږ ورته په بل اصطلاح وایو اډرس بار. اډرس بار څه معنا؟ اوس دې کې ولاړ یم که نه دا موږ سره څه شی دي؟ دا موږ سره روګانې دي او دا موږ سره کالمز دي. څه ده اوس دلته په کوم ځای کې ولاړ یم جي کالم کې ولاړ یم که نه او په څومره رو کې ولاړ یم دویمه رو کې. دلته ما سره په نم بکس کې یا اډرس بار کې ما سره شو شوي دي چې G2 جي معنا کالم او ټو معنا دویمه رو. یعنې ته په جي کالم کې او په دویمه رو کې ولاړې ستا لوکیشن دلته شو کوي چې ته اوس ستا کرسر اوس چېرته ولاړ دی ستا لوکیشن چېرته دی. د دې سیل لوکیشن دلته موږ ته ښودل کېږي. بیا که موږ چېرته دا دواړه سیلونه سره جمع کوو که نه نو دا به څه کېږي موږ سره همدغه ادرسونه به سره جمع کوو نو هغې کې څومره ډېټا چینج شي نو هېڅ باک نه کوي تاسو ته به بیا هماغه شی کېږي. نو د ایکسل یو دا ښه والی چې تاسو یو لوکیشن درکوي. همدارنګه دلته موږ سره فارمولا بار ده. که چېرته زه مثلا یو څه عدد ولرم که نه او د دې ټولو هغه زه واخلم کلکولیشن زه واخلم جمع یې کړم ټول سره نو زه به دلته یو هغه ولرم فارمولا ولرم. اوس که زه په دې باندې کلیک کوم ماته ګوره په فارمولا بار کې دې فارمولا شو کېږي
چې تاسو د ای فورس هغه نه دی، دا ای کالم دی موږ سره کنه، او څلورم هغه ده رو ده. دلته موږ سره د دې نوم دی څه شی؟ ای فور. وې د دې څخه نیولې تر کوم ځای پورې؟ ای 9 پورې. تا به دا سره څنګه کړه؟ سم کړی دي، جمع کړی دي تا سره. نو د ایکسل ټول هغه چې د فارمولا د ځای کې شو کېږي. یا تاسو ته پته نه وي چې دا فارمولا شته دی که نشته دی، تاسو راځئ په دې کلیک کوئ، تاسو به پته لګي چې دا فارمولا اپلای شوې ده. او تاسو مکمله د که چېرته کلکولیشن شوی وي، مطلب حساب کتاب شوی وي، هغه د فارمولا یوز شوی وي، تاسو پرې نه وئ خبر، نو تاسو کلیک په هغه باندې کوئ، تاسو فارمولا شو کېږي. دې ته فارمولا بارز ویل کېږي. دا ا او بي او دا څومره چې په هغه باندې ښودل شوي په لیټرس باندې، دا موږ سره کالمونه دي، او دا په نمبر چې ښودل شوي دا موږ سره روګانې دي. بیا د یوې دانې ته موږ سیل وایو، دې ته به اکټیو سیل، فعاله سیل چې د دې کې موږ ډیټا انټر کولی شو. همدارنګه دا موږ سره ګورئ ښکته ده زموږ هغه چې د څومره کېږي سکرول بار دی، دا ښکته سکرول کېږي. که بېرته داسې پورته ځئ نو په دې داسې کلیک وکړئ، ښکته پورته داسې ورباندې څنګه کولی شئ تللی شئ ورباندې. همدارنګه داسې دې سایډ ته داسې راغلی ډېر، او ډیټا هم هغې سایډ ته وه، تاسو بیا دا سکرول دې خوا ته داسې څنګه کولی شئ لیفټ سایډ ته وړلی شئ، تاسې ډیټا هلته شو شي. دا سکرول بارز دی موږ سره. همدارنګه موږ دې ټول فایل ته وایو ورک بوک، خو د دې فایل یو ټایپ چې دی که نه، اوس لکه موږ سره دا شیټ 1 دی، موږ کولی شو شیټ 2 هم واخلو. داسې ته وګوره احسان صاحب، دا موږ سره شیټ 1 دی، دا اوس ورک بوک دی، په دې کې موږ سره شیټونه دي. ګوره دا شیټ 2 شو، زه درېیمه مخله ما داسې داسې دا نیم چینج هم داسې زه ورته وایم چې ورکرس، یعنې مطلب کارکوونکو. منیجر د باندې ډبل بیا کلیک کوم، داسې منیجر دا د منیجر اړوند مسله ده، دا څوک څنګه کولی شي کلیر کولی شي. همدارنګه بل فایل ما سره د افیس په نوم باندې وي، داسې رایټ کلیک کوئ، دا رینیم کوئ داسې، او که څنګه کوئ او یا ورباندې ډبل کلیک کوئ هم رینیم کېدای شي. موږ سره د افیس اړوند مسایل چې دي دلته به وي. دا زه هر یو جلا جلا ټیب اخلم او په هر یو جلا جلا کار کوم. دا یو موږ سره یو ورک بوک دی، دا بیا جلا جلا ټیبونه چې دي دا موږ سره شیټس دي. په دې انشاءالله پوه شوئ. دغه لاست کې چې کوم هغه ښکاري پټه، لاست کې چې دا موږ سره دا یو ګوره یو پټ دلته موجود، تاسو ته د پکې ریډیم لیکلی دی، اماده حالت دی. دې پټې ته موږ وایو سټیټس بار. سټیټس هغه موږ ته سټیټس شو کوي. دې کې موږ سره څو حالتونه دي، دا اوس موږ سره د ایکسل فایل دی که نه، او دې کې ما فرض کړه ډېره ډیټا ما سره موجوده ده، خو زه دا سکرین اوس ما سره په نارمل حالت کې شو کېږي. دی که زه غواړم د پیج په شکل کې، پیج لیاوټ په شکل کې راشي، دا ما سره څنګه شي پیجونه شي داسې، تاسې دې نه دا کولی شئ. ښه ته پیج لیاوټ، دا لیاوټونه دي، یو لیاوټ چې دی نارمل لیاوټ دی، بل پیج لیاوټ دی، بل پیج بریکس دی. دا پیج راته یو هغه لنډ هغه ته راوړي. دې کې تاسو معلومولی چې د ایکسل یو پیج دومره دی، بل پیج دومره دی، بل دومره دی. دا خو شیټ دی، په دې کې خو د دنیا پیج راځي، بل هغه زیات هغه پکې راځي پیج راځي. خو تاسې که داسې شو کوئ هم شو کولی شئ، که بېرته نارمل حالت کې غواړئ چې شو کوئ نارمل شو شي تا سره. او که فرض مثال تاسې ډیټا ترې یوې اندازې پورې اخیستې ده او ډېره نه وي، لکه مطلب نور هم زړه نه ده چې ډېره ډیټا پکې واخلئ، همدومره اندازه بس دی. الله نه څه باید ماته شو هغه نه شي، دا به تاسې بریک کړئ دلته وګورئ. اما کاري ساحه تاسو شو کېږي دې ځای کې تاسو دا زیاتولی کمولی هم شئ، داسې دې ځای نه داسې کمولی زیاتولی هم شئ. دومره ساحه کې داسې کار کوئ او نوره ساحه کې کار نه کوئ، ستاسو ټول برمول دې ځای کې کېږي. دې ځای کې هم دا سره ایکسل هغه دی، خو هم دغه ساحه تاسو شو کړی چې دغه ځای کې تاسو د کار ساحه ده. دا اوس پیج هغه بریکس دی موږ سره. که نارمل حالت کې بېرته غواړي په دې کلیک وکړه، دی نارمل، نو دا د لیاوټ اړوند دغه خبرې وي. همدارنګه تاسو دا زوم کولی او زوم ان کولی او زوم آوټ کولی هم شئ. لږ نږدې کوئ، بېرته لږ لرې کوئ، تاسو دې ځای کې شو کېږي چې تاسو څومره اندازه کوي. د ایکسل انوایرمنټ چې دی دغه اړوند دغه مسلې دي، سیل، کالم او رو. دا مو پېژندل. موږ سره ګوره د دې اولنۍ مینو چې دا فایل مینو لکه څنګه چې موږ په ورډ کې لوستې وه، موږ همداسې د دې نفو دلته ګورو، دا معلومات دي. همدارنګه نیو کې نوی فایل تاسو اخیستلی شئ. تاسې اوس وګورئ، که تاسې دا فایل نه وي خو بل فایل اخلئ هم اخیستلی شئ دې ځای کې. او که تاسې غواړئ چې ریډیمیډ ټمپلیټس واخلئ که نه، تیاره ماده شوي ټمپلیټونه موږ سره دې ځای کې موجود دي، او چې انټرنیټ وي دا سره به نور هم ډېر زیات راځي. مثلا زه پکې دا غواړم، تیار ما سره ماده شوي دي، اوس فرض کړه زه دا نوم چینجوم ورته، تیار ما سره ماده دي، ځکه زه حسابونه چینجوم،
د ټول کیلکولیشن ما سره څنګه کېږي دا به اتومات ما سره راځي. وګوره بیخي د دنیا هغه پکې دي حسابونه کتابونه پکې موجود دي هر څه. تاسو کولی شئ څنګه کوئ د ریډیمیډ ټیمپلیټس واخلئ په هغې کې خپل کار مخته یوسئ. دا مو نه وي خوښ بل پکې تاسو غواړئ چې واخلئ نو ځای کې به خپله خوښه باندې داسې دغه کوئ ټر کوئ چې د انټرنېټ د سره ځای کې سرچ کولی هم شئ پسې خپل اړوند کوم موضوع یې هغې په اړوند داسې سرچ کوئ پسې تاسو سره زوړ کوم هغه پروت وي که نه فایل او هغه اوپن کوئ نو تاسو د ریسنټ ته وګورئ ټوډے تاسو دې باندې کار کړی دی یسټرډے په دې کار کړی په دې هم کار کړی په دې هم کار کړی ټول داسې ځای کې شو کېږي. تاسو یو فایل باندې کار کوئ نور دنه په کمپیوټر کې لوکیشن ورک شو داسې راشي ډایرکټ ایکسل اوپن کړئ ریسنټ ته راشي تاسو ته معلومېږي چې یاره ما په دې کې دې ځای کې کار کړی داسې دا مسله. نو دا د فایل اړوند خبرې دي. همدارنګه موږ سره د سیو اپشن دی بل د سیواز اپشن دی دې باندې خو ما په وډ کې هم خبره کړې وه خو تاسې په ایکسل کې نه دی دومره زده کړئ که نه. موږ سره یو فایل موجود دی خو دا موږ سره سیو شوی نه دی. اول ځل لپاره به دا موږ ځان سره سیو کوو بیا چې کله دا موږ سیو کړو که نه او بیا پکې دوباره لږ تغیرات نور راوړو بیا دوباره چې موږ دا سیو اپشن وهو دا اپشن دا به صرف همدا تغیرات موږ ته زیاتوي خلاص همدا به سیو کوي. خو سیواز چې دی دا دوباره موږ سره دا فایل څه کوي بار بار سیو کوي بل ځای کې بل لوکیشن کې لکه مثلا اوس ګوره تاسو په کې وړاندې کوم ګوره ښه ما سره دا فایل دی داسې دا زه سیو کوم صحیح شو. اول ځل لپاره دا سیو وهم نو ما ته وایي دا یو ځای کې ځان سره سیو کړه دا سیو کړی تا نه دی زه به دا سیو کوم په ډیسکټاپ به یې واچوم صحیح ده. هلته ما سیو کې ځان سره زموږ د آی ټي کلاس دی که نه په دې نوم باندې ما ځان سره دا سیو کې صحیح ده اوکې به کوم. اوس که زه دوباره پکې تغییر راوړم که نه دوباره دا پکې ما پسې دا ټیکس اضافه کوي نو اوس چې زه دا سیو وهم دا سیو اپشن دا هماغه تغیرات پکې اضافه کوي همدې فایل کې. خو که ته دا سیواز وهې که نه دا سیواز چې دی دا به دوباره ته یو بل ځای کې هم سیو کولی شي فرض که باندې ډیسکټاپ کې سیو کوي په دې باندې کلیک کوي آی ټي کلاس نوم که تا ورته ورکړې که نه تا ته میسج درکړي چې په دې باندې یو بل فایل دا سره موجود دی نو دا درنه اخلي نو تاسې به څه وکړئ دا نیم ورته چینج کوئ یا به دا لوکیشن چینج کوئ په بل لوکیشن کې به یې واچوئ. مثلا دا ما په ډیسکټاپ باندې اچولی دا بل زه په ډاکومنټ کې اچوم باندې نوم باندې نو د سیوز کار دا دی چې دا فایل تاسو ته بار بار دوباره بیا سیو کړي او د سیو دا کار دی چې کوم یو اول ځل لپاره سیو شوی نه هماغه سیو به وشي او که بیا وروسته پکې داسې ډیټا اضافه کوله تاسو به څنګه شي هماغه ډیټا به پکې صرف اضافه شي. دا د سیو خبره. د فرند لیاوټ باندې خو موږ په وډ کې هم ډېر بحث کړی دی او تقریبا سره سیم دي. شیر کې تاسو دا شیر کولی شئ یا کلاوډ ته سیو کولی شئ ایمیل ته دا چاته استوئ په اټیچمنټ په توګه استوئ پی ډي اف په توګه کومه شی استوئ استولی شئ. ایکسپورټ کې تاسو دا پی ډي اف ته چینجولی شئ په دې کلیک کوئ ته ما دا پی ډي اف ته راوړي که کلوز کوئ دا فایل داسې کلوز کولی هم شئ داسې هغه فایل دا سره کلوز شي یا کنټرول ډبلیو دیز نه وهه تاسو دا څنګه کېږي کلوز کېږي داسې کنټرول ډبلیو دا هم کلوز کړو دا سره مکمل څنګه شو دا کلوز شو دا هم پسې کلوز کوئ کنټرول ډبلیو تاسو به دا فایل د دې کلوز شي هغه پروګرام ونه کلوز کېږي او که الټ F4 تاسې پریس کړئ تاسو مکمل پروګرام کلوز کېږي داسې کلیک کړئ مکمل پروګرام کلوز کېږي. بیا نیو ته راشئ یو نوی بلینک ډاکومنټ واخلئ ټول پیچرز مې ته آن شول. همدارنګه دې اکاونټ کې چې دی دا سره داسې سیټینګ موجود دی ستاسې اکاونټ کې چې خلاص وي د مایکروسافټ هغه اړوند ټول سیټینګ ته موجود تاسو سره دا تیمز دي مطلب ډارک کلر ته اړوئ وایټ کلر ته اړوئ او که تاسې کلرفل ته اړوئ تاسو پرې اړه لري. آپشن کې د ایکسل چې دی څومره هم سیټینګ کېږي نو آپشن نه کېږي څومره هم سیټینګونه د ایکسل او د ورډ دي که د آپشن د ټول ترسره کېږي دا سیټینګ کوم ځای کې کوم پیچر سم کار نه کوي یا په پرنټ کې شی نه شو کېږي تاسو به آپشن نه سموئ. همدارنګه موږ سره کاري ساحه د هوم مینو ده دې کې خو موږ بورډ کې هم ډېر بحث کړی دی بورډ لیکه ایټالي کې کا انډرلاین یې کا څنګه برابر نو که مثلا اوس ما سره یو ټیکس زه به یو ټیکس واخلم سمه ده نیم دی ما سره پوزیشن دی همدارنګه ما سره سیلري ده صحیح ده ما سره احمد دی احسان دی ساجد دی همدارنګه عبیدالله دی همدارنګه ما سره معاذ دی او هیواد دی او احمد خو شو انعام دی
دا ما سره دا نومونه دي پوزیشن دي ما سره مختلف پوزیشن دي سمه ده ما سره دا ګرافیک ډیزاینر دی ډیزاینر همدارنګه احسان سے ما سره آی ټي انجینیر دی همدارنګه قاری ساجد ما سره آی ټي پروفیشنل دی همدارنګه عبید الله ما سره دی دا آی ټي ایکسپرټ دی همدارنګه ماز دی ما سره انسټرکټر دی همدارنګه هیواد دی موږ سره او دا انسټرکټر دی او انعام موږ سره انسټرکټر دی اوس دا وګور راځي نه هغه د دې نه لږه وخت دی داسې پوره په دې سیل کې نه وي موجود سیل کې نه وي موجود دا سیمبل سیل کراس کې د همدې سیل ډیټا بل سیل ته وړي تاسو کې غواړئ سیل ته لږ غټ کړئ نه تاسو د سیم زیاتولی شئ د سیم اندازه زیاته کوي زیاته او کمه کوي ته وګورئ داسې کله دې ته راشئ که نه دې به د کارسر د هغه په چې دا به د ستور جمع شکل ته واوړي تاسو به څنګه کولی شئ دې باندې هر طرف چې ډریګ کوئ داسې کلیک ونیسئ داسې به ډریګ کوئ او که تاسو غواړئ چې مطلب اتومات برابر شي نو به دې ډبل کلیک وکړل ته نو دې سره به اتومات هغه اندازې سره به برابر شي زیات او کم کېږي به نه نو تاسو اوس ځای کې نه دی د دې سیلري دپاره څه ارقام ورته ورکولی شئ داسې همدارنګه دلته زه څه ارقام ورته ورکړم داسې اوس د دې لپاره زه چې دی دا زه بولډ کوم هلک ورځ زه بولډ کولی شم یا انډرلاین کوم داسې یا انډرلاین نه کوم بس ایټالیک کوم داسې د دې زه کلر چې لږ به سایز زیات کوم داسې همدارنګه د دې ټولو زړه دی چې د ټولو زه سایز زیات کوم زه دا سایز زه زیاتولی شم داسې بیا د کمولی هم شم هلک خو که اتومات زه غواړم چې اتلس انتخاب کړم اتلس هم اخیستلی شم دې ځای کې زه د دې دا فنټ چې دا هم چینجولی شم خو زه وایم چې یاره بس کیلیبري صحیح دی ما سره همدارنګه دې ته زه یو کلر ورکوم د ټیکسټ ته کلر ورکوم دې ځای کې دا چینجولی شم ورته هر کلر چې غواړم زه ورکولی شم زه به داسې سور کلر ورکوم او د دې شاته زه دا هایلایټ کوم داسې په دې کلر کې دا ماته هایلایټ شول داسې همدارنګه زه دا داسې انتخابوم که نه او زه بارډرس ورکوم داسې لکه موږ ټیبل غوندې شکل جوړو ورته نو آل بارډرس باندې زه کلیک کوم د دې ټول بارډر یې واخیستل ما سره اوس دا ما سره بارډر په شکل کې دی که د دې زه ټوټل وباسم چې د ټوټل څومره ماش دی ته زه اوس راځم ځای کې الټ نیسم او جمع علامه وهم دا ډایرکټ ما سره سم کېږي ټوټل ما سره ټول وځي دلته دا سیز لږ ورته زیات کوم دومره ټوټل دی اوس په دې باندې موږ عملي کوو مخته ځو کار ورباندې ترسره کوو سمه ده دا پرنټیبل دی دا کنټرول پی ووهه تا وګوره پرنټیبل دی څنګه اړې چې غواړې ټول پرنټیبل دی دا موږ سره د فنټ اړوند هغه چې دا موږ ورباندې ټول باندې اپلای کړو کار ورباندې ترسره کړي که موږ سره اوس فرض کړئ یو ټیکس موجود دی دلته که نه زه یو ټیکس لرم هلته فرض کړه د خان په نوم باندې تاسې دا وګورئ دا به زه لږ زیات کړم دا سیز ورته داسې به د دې سیل سایز زیات کړم دې ټیکس ته تاسې وګورئ دې سیل ته تاسې وګورئ خان کوم ځای کار لري دلته کار لري که نه که زه دا ټیکس پورته وړم ټاپ ته منځ ته راوړم یا ټاپ ته پوره وړم نو دې باندې ته تغیرولی شم او که زه دلته ځای کې دا لوکیشن ته چینج کړم منځ ته وړم داسې یا لیفټ او رایټ سایډ ته وړم ښي اړخ ته وړم نو هم وړلی شم بیا دلته ښکته کوم یا دې منځ ته سره وړم هم راوړلی شم ټول به دې ځای تغیرېږي دې ځای کې باید د دې دا ډایرکشن نه دی دا چینجېږي مطلب زه اوس دې ډایرکشن کې غواړم ټیکس نه دی کله داسې لیکلی وي که نه نمبرس هم لیکلی وي شمارې هم لیکلی شمارې لفظ چې دی ښکته نه پورته خواته وي نو هغه ټول ډایرکشن دې نه داسې کېږي ورته داسې دا لیکل شوې شماره د دې ډایرکشن دې نه داسې چینجولی شي که بېرته نه غواړې بیا د کلیک وکړه بیا د نارمل حالت ته شي همدارنګه ته موږ سره ګورئ دا ټیکس دی که نه داسې تاسې لږ وړلی هم شي دې خواته داسې لږ کوم اندازه کې غواړئ هم راوړلی شئ بېرته داسې وړئ لکه د ورډ غوندې دا شی بیا دوباره داسې تکرارېږي یا فرض که زه یو سیل کې نه دا ټیکس لږ زیات واخلم زه وایم اګن this is our first Excel cell class and we are the beginners سمه ده ما دا ټیکس لیکلی دی ګورئ دا ټیکس د دې سیل نه وتی دی دا مکمل کراس کړی دا مکمل لاړ زه یم چې په دې یو سیل کې دا ټیکس ما ټول ځای شي خیر د سیل دا هایټ چې دی که دا زیات شي پروا نه کوي زه به دا رایټ ټیکس نه دی په دې به زه کلیک کوم وګورئ ټول ټیکس چې دی یو سیل ترجمه شو
کبیر دا نه غواړي به د کلیک پرې وکړه. همدارنګه کته چې دا غواړي کنه چې دا څو سیلونه دي، دا څلور سیلونه دي کنه، دا ټول تاسو ته مرج کړئ، دا یو سیل ترې جوړ کړئ. تاسو په دې سره راځي دا مرج ان سنټر ګورئ، په دې به تاسو کلیک کوئ. دا ټیکس تاسو وسو ګورئ تاسو سره څنګه شو، دا مرج هم شو او دا ټیکس سنټر کې راغی منځ کې تر راوستو. که تاسو دا به ان مرج کول غواړئ کنه به ان مرج وهي، دا به تاسو ته ساده حالت لاړ شي. کوي چې نه دا ماته صرف یو مونږ سره مرج کراس دی. مرج کراس څه دی وای؟ مرج کراس دی ته وای. ها ما سره دا سیلونه دي کنه، اوس دا کالمونه به کېشته دي، زم صرف دا کالمونه مرج کا وګدو سیلونه ماته راکا او دا روغانې مې مرج کا ماته. نو زه بل ترازم په دې ګوره مرج کراس باندې کلیک کوم. تاسو اوس ته ګورئ کالمونه ګورئ مرج دي، خو روغان نه دي مرج. دې روغان کې څنګه شته ګرډ لینس شته دي. که ټول مرج کول غواړئ کنه به دا شی کې نه راځي. لکه مثلا موږ دا اوس وګوره دوباره بیا پر باندې کلیک وکم، داس مکمل یو څه درې جوړ شو. صرف روغان کوي نو به داس کراس څه شی واه مرج واه کراس مرج. داس همدارنګه موږ سره یو بل فیچر دی، لکه دا زه اوس په دې باندې کلیک وکم ته کنه په دې سیل باندې مارجن سنټر ته کوم، دا به زه داسې کلیک کوم مارجن سنټر. او سنټر کې دی تاسو صرف نه د دومره مرج غواړئ چې دا سنټر ته رانشي، صرف یو سایډ ته راشي، صرف مرج شي. دا به زه ورته ان مرج کوم او بیا به څنګه کوم مرسل وهم مرسل. لکه مثلا نو زه یو بل ټیکس بل ځکه واخلم، لکه دلته زه اوس په دې ځکه واخلم خان نوم څو سرونه دي ما سره یو درې سره به انتخاب کړم. داسې دلته راشم مرج وهم وګوره دا نو مو سره ځکه پاتې دی او زه بیا دوباره ته مرج سنټر وهم کنه، دوباره مرج سنټر. دا ټیکس ماس ته راوړي. د دې پیچر او د دې پیچر ترمنځ فرق دومره دی چې مرج صرف سیلونه مرج کېږي، خو ټیکس ماس ته نه وړي. او مرج ان سنټر کې چې دا ټیکس هم هغه سیلونه داسته مرج کېږي او ټیکس هم داسته ماس ته وړي، سنټر ته راوړي. نو دې دوه ترمنځ فرق هم دومره دی. مرج ان سنټر او ریپ ټیکس د لاس ډېر په کار کې دی، باندې خپلم کار وکړي او ډېر ضروري پیچر دی په ایکسل کې. موږ سره بل موږ سره دا وګورئ تاسې اوس دا نمبرز فارمټ په صرف ولول څنګه دی ها